امام علي علیه السلام القابنا یو لقب حیدر دی. ولی امام علي علیه السلام ته حیدر وایي؟ حیدره کم نوم دی اسد نوم سره چې علي ابن ابي طالب علیه السلام ته ویلی شي اسد الله، هغه سره سمون خوري. یا زموږ په سیمو کې شیر خدا ورته. په بصائر الدرجات کې حسن صفار نقل کړي دی چې امام صادق علیه السلام فرمایي جناتو نه پیریانو نه یو جن دی د هغه نوم دی حام. د هغه نوم دی حام. هغه راغللو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي چې فله اسم غیر هذا، د قاوسي نوم علي نه علاوه بل نوم هم شته دی یا بل نوم نشته دی. قال نعم، او یو بل نوم هم شته دی، هو حیدره. د علي یو بل نوم حیدره دی. فلم تسألني عن ذلك، تا مانا ولې د دې پوښتنه وکړله. قال هغه جن ورته وویل انا وجدنا في كتاب الانبياء انه في الانجيل حیداره. هغه وایي چې مونږ د انبیاو کتابو کې کتلی دي چې په انجیل کې راغلی دي حیداره. قال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هغه وفرمایل هو حیدره، هغه نوم حیدره دی. پس دینه نتیجه دا اخیستی شي چې پخوانیو کتابو کې د علي ابن ابي طالب نوم حیدره په نوم باندې موجود و. علي اسد الله، علي اسد الله، علي اسد الله، علي 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 يا مولا، علي 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 يا مولا.